ښځه هم پر خپل خاوند باندې حق لري، لکه څرنګه چې خاوند پر ښځې باندې حق لري، دغه رنګه ښځه هم پر خاوند باندې حق لري. پر خاوند باندې د ښځې حقوق زیات دي. د هغوی څخه یو حق دا هم دی چې خاوند به د خپل ښځې سره ښه رویه او ښه سلوک کوي. په معمولي خبرو به له خپل ښځې سره جنګ جګړې نه کوي. هغه کمزورې ده، په هغه وجه باندې به ورسره د مهربانۍ سلوک کوي، د هغې غم او تکلیف به لرې کوي. الله جل جلاله د هغې حقوق داسې یو عظیم امر بللی دی. هغه الله جل جلاله فرمایي کله چې موږ او تاسو څخه سخت میثاق یعنې وعده واخیستله، سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم د مرګ په حالات کې توصیه وکړه چې تاسو د کومو ښځو مالکان سوي یاست هغوی ته تکلیف مه رسوئ، یعنې په معمولي خبرو سره له ښځې سره جنګ او جګړې مه کوئ. د ښځو په باره باندې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ، وهم وکړئ. هغوی د الله جل جلاله د امانت په توګه باندې اخیستی دی او د الله جل جلاله په امر او حکم سره هغه ستاسو دپاره حلاله سوي دي.